بسم الله الرحمن الرحیم ملګرو راځو په دې ویډیو کې موږ تاسو یو نوی ټاپک سٹارټ کوو د لینیر لیاوټ نه پس موږ تاسو راځو کار کوو په ریلیټیو لیاوټ باندې نو دا ما سره زوړ ټاپک دی د لیاوټ پروجیکټ په نوم باندې دلته ما سره لینیر لیاوټ دی چې کوم زوړ موږ سبق کو یا زموږ زوړ ټاپک کو نو زه به دا کلیر کړم او دلته به زه ټایپ کړم ریلیټیو لیاوټ دا وګورئ ملګرو ما ریلیټیو لیاوټ ټایپ کړ نو دا دلته کې هغې ټیګ کلوز شو دا ما سره اوس ریلیټیو په ریلیټیو لیاوټ کې ما سره ورټیکل ټیګ نه دی په اورینټیشن ټیګ ماته نه دی پکار نو زه به راشم دلته به څه کار وکړم دا ټیګ به زه ریموو کړم ځکه دې کې دا ماته اورینټیشن نه پکارېږي اورینټیشن د لینیر لیاوټ دپاره و اوس فرق د لینیر او ریلیټیو په منځ کې څه شی دی د لینیر لیاوټ کې که تاسو خیال شوی چې کله ما به بټنس اخیسته نو داسې په څنګ په څنګ راتله په دې شکل باندې چې کوم ته هاریزنټل وایي یا به بره ولاندې راته چې هغې ته کوم ته به ورټیکل ویلي خو ریلیټیو لیاوټ هغه شکل کې نه دی ریلیټیو لیاوټ د یو دیوال شکل باندې غوندې مثال دی فکر وکړئ چې دا ما سره یو وال دی یعنی دیوال دی چې کوم ځای کې ته سټیکر غواړې چې سټک کړي یا کوم ځای کې سټیکر غواړې ونښلی ته نښلولی شي سپوز زه یو آبجیکټ واخلم یا یو ویج واخلم مثلا بټن مې واخیسته هغه که تاسو دې کونج کې غواړئ دې کونج کې غواړئ لاندې غواړئ سنټر کې غواړئ چې کوم ځای کې تاسو غواړئ هغه تاسو ځان ته سیټ کولی شئ پرابلم نشته دی نو دا ما سره ریلیټیو لیاوټ دی د دې آی ډي ما سره بیکګراوند ده او زه به راشم د دې په منځ کې فار ایگزامپل زه به یو کلر هم اخیستلی شم لکه څنګه چې تاسو په لینیر لیاوټ کې اخیسته نو زه به راشم دلته ورته وایم چې ما ته بیکګراوند کلر راکړه تر څو ما ته معلوم شي چې دا ما سره بیکګراوند دی نو زه به د بیکګراوند کلر دپاره سپوز ما یو کلر واخیسته دا کلر مې واخیسته نو دا ګرین چې دی دا ما سره بیکګراوند کلر ده کلیر ده دا ما سره ته داسې هم کولی شي لکه څنګه چې تاسو لینیر لیاوټ کې تا په یو لیاوټ کې بل لیاوټ اخیسته نو دلته هم ته په یو لینیر لیاوټ کې سوري په یو ریلیټیو لیاوټ کې ته یو لینیر لیاوټ هم اخیستلی شي او بل ریلیټیو لیاوټ هم اخیستلی شي سپوز زه دلته کولی شم چې راشم ورته وایم چې ماته ریلیټیو لیاوټ راکړه نو ریپ کانټینټ نو دلته کې ما سره اوس یو ریلیټیو لیاوټ جوړ شوی دی خو هغه بالکل زیرو دی د هغې هایټ ویډ نو زه داسې هم کولی شم چې فار ایگزامپل هغې ته وایم چې 300 ډي پي صحیح دی که نه دا ما ورته شی واخیسته ویډ واخیسته او همدغه زه راشم ورته وایم چې 300 ډي پي نو دا ګوره دا د هغې څه شو دا د هغې هایټ شو خو دې کلر چې دی هغه ټرانسپیرنټ ده ځکه دا نه ښکاري که نه اصل کې ما سره ګورې دا هغه لیاوټ جوړ شوی دی نو زه به راشم دې ته به ووایم چې یار ته د یو بیکګراوند کلر واخله دا ګوره دې ته ما بیکګراوند کلر ورکړه فار ایگزامپل زه راغلم اف او 4 5 دا مې واخیسته نو دا یلو تاسو وګورئ دا ما سره اوس بل ریلیټیو لیاوټ دی په دې لیاوټ کې دننه ما سره بل ریلیټیو لیاوټ دی نو دا وال دی دا ما سره بل څه شو په هغې کې منځ کې ما سره بل ریلیټیو لیاوټ شي یعنې بل وال تاسو دلته هم کولی شئ خپله ډیټا سټیک کړه اوس دغه تاسو کولی شئ موو کړئ یاره دې سایډ ته غواړئ لاندې غواړئ دې کونج کې غواړئ نو هغې لپاره به ته مختلفه ټیګس دلته استعمالوئ یا مختلف اټریبیوټس به استعمالوئ سپوز به راشم ورته وایم چې یاره ما ته دې ځای کې د لاندې پکار دی دې ځای کې پکار دی نو هغې لپاره ته به راشي دلته کې به یو ورته څه واخلې دلته کې به یو ټیګ ورته استعمال کړي نو زه به راشم سپوز دلته به ورته وایم چې الاین پیرنټ باټم دا مې ورته واخیسته دلته ما تھرو کړه دا تاسو وګورئ ملګرو لاندې راغی که زه غواړم چې دې سایډ ته لاړ شي نو هغې لپاره بیا زه راشم الاین پیرنټ لیفټ به یې کړم زه ورته وایم چې الاین پیرنټ څه شی وکړم رایټ سوري ناټ لیفټ دا ورته زه تھرو کړم نو ګورئ تاسو دې سایډ ته راغی نو ملګرو په دې شکل باندې تاسو ته کولی شئ دې ځای کې ځان ته څه وکړئ تاسو یو الیمنټ واخلئ چې کوم ځای کې تاسو سټک کول غواړئ هغه تاسو سټک کولی شئ سټک یې نښلولی شئ سپوز دا ما سره څه دی دا ما سره یو پوسټر دی ما په دې وال باندې دا سټک کړی دی زه به دې سایز لږ وړوکی کړم سپوز ما ته دومره نه دی پکار زه ورته وایم چې یار د دې ویډ چې کوم دی هغه ما ته 200 واخله د 200 یا 250 واخله دا ما سره 250 شو بس دومره صحیح دی اوس زه راځم دا ما سره یو ریلیټیو لیاوټ دی کلیر دی چې د دې پیرنټس چې دی هغه ما سره دا ریلیټیو لیاوټ دی دا بیکګراوند دی کلیر دی دا شین د دې پیرنټ دی زه په دې شین لیاوټ کې راځم که نه دا کوم بیکګراوند چې دی دې ځکه زه غواړم چې یو بټن واخلم نو چې زه کله بټن واخلم تاسو وګورئ دا نارملی په کوم ځای کې راځي په ټاپ لیفټ کې راځي ریپ کانټینټ او دې بټن ته به زه وایم چې یاره ما ته دا ټیکس واخله پکې هوم صحیح دی که نه نو دا بټن تاسو وګورئ ملګرو دا ما سره په ټاپ باندې راځي کلیر دی خو که زه چېرته ګوره دا چېرته ولې دلته په ټاپ راغله ځکه تا په بیکګراوند کې اخیستی دی که زه دغه بټن د ځای نه کټ کړم کنټرول ایکس او راشم دې دا کوم چایلډ لیاوټ چې دی دې کې پیسټ کړم نو دا به بیا د یلو لیاوټ په دې ټاپ لیفټ باندې راځي کلیر ده دا ګوره دا دې کې راځي بیا خو که زه دا دلته اخلم نو دا یې د دې نارمل چې کوم بای ډیفالټ پوزیشن دی د ویچ پوزیشن چې دی هغه ټاپ لیفټ باندې راځي نو اوس دلته راغی نو ملګرو اوس دې ځای کې ما سره څه دی اوس دا کوم ویج یا کوم آبجیکټ چې دی اخلم زه په دې لیاوټ کې د دې دپاره 3 اټریبیوټس دي
هغه اټریبیوټس ته پیلنی اټریبیوټس ته څه وایي نو زه دا درې واړه پیلني استعمالوم. پیلني ته وایي چې سنټر د ګورې سنټر هاریزنټل سنټر ورټیکل او سنټر ان پیرنټ. نو که زه چې د سنټر هاریزنټل ته واخلم پیلنی دا واخلم او دا زه ترو کړم نو ملګرو دا تاسو ګورئ هاریزنټلی به دا سنټر ته شي د کوم د خپل د پیرنټ هاریزنټلی به دا سنټر شي. که زه ورته وایم چې نه دا ماته نه دی پکار نو ګوره دا کنټرول ایکس کومه ده او دا بټن زه کنټرول ایکس کوم دې ځي نه صحیح ده که نه کنټرول ایکس راځم دې ځي کې پیسټ کوم او دلته اوس ورته وایم چې یار ته ماته سنټر کا نو زه بلته راشم ورته وایم چې سنټر پیرنټ هاریزنټلی ترو. نو دا تاسو وګورئ ملګرو چې د دې ویت چې څوک پیرنټ وي نو هغې ځای کې به دا سنټر کېږي هاریزنټلی ناټ ورټیکلی یوازې به هاریزنټلی سنټر کېږي. نو چې په کوم ځای کې دا بټن تا کار کړی د هغه خپل پیرنټ پورې دا ډیپینډ کوي صحیح ده خپل پیرنټ سنټر ته کېږي به. کنټرول ایکس زه واپس راځم بیکګراوند ته صحیح ده بیکګراوند ته راغلم دلته مې پیسټ کړ نو دلته سنټر شو. دویم ټاګ دی ورټیکلی که زه چېرته راشم دا زه ختموم دا ټاګ او دلته زه ورته وایم چې یاره سنټر ورټیکلی دا ګورې ما ورټیکلی واخیسته دلته ما ترو واخیسته نو دا تاسو وګورئ ملګرو ورټیکلی چې کوم دی دا سنټر شو که همدغسې دا بټن دې ځای نه کنټرول ایکس کوم او راځم دې زیړ یا دویم چایلډ ته دلته پیسټ کوم نو د دې ورټیکلی به دا راځي. دا هم سره ده یو بل بټن ده چې هغې ته څه وایي کنټرول ایکس سوري ناٹ بټن یو بل اټریبیوټ دی چې هغې ته سنټر ان پیرنټ وایي. سنټر ان پیرنټ نه مطلب څه دی زه به دا ختم کړم نو دا بای ډیفالټ به شي. سنټر ان پیرنټ که واخلم نو دا خپل د پیرنټ ورټیکلی او هاریزنټلی سنټر کېږي. نو زه به راشم ورته وایم چې سنټر ان پیرنټ دا ګوره که دا مې واخیسته او دا مې ورته ترو کړه نو ملګرو ته وګورئ دا د دې شین چې کوم لیاوټ دی د هغې سنټر کې بالکل راغلی دی. نو دا ځای چې دی دا د شین لیاوټ سنټر دی. که زه دا دې ځای نه کټ کوم سیم اوما خبر ده او دلته پرې زیډ لیاوټ کې پیسټ کوم نو دا د زیډ لیاوټ بالکل سنټر کې به راځي. کلیر ده ملګرو دا ما سره څه وکړو دا درې اټریبیوټس دي چې کوم ما سره څه ده پیرنټ هاریزنټل او ورټیکلی سنټر ده. کلیر ده که تاسو دا سنټر ان پیرنټ نه استعمالوئ نو دې په ځای باندې بیا تاسو دا دواړه ټاګس هم استعمالولی شئ. فور ایگزامپل تاسو ورته وایئ چې سنټر ناٹ پیرنټ سوري زه به راشم ورته وایم چې سنټر ورټیکلی ترو او سنټر هاریزنټلی ترو نو دا دې مطلب دا چې پیرنټ به شي دا دواړه اټریبیوټس مساوي دي سنټر ان پیرنټ باندې. دا ما سره چې و ملګرو درې اټریبیوټس چې کوم چې دی پلیس د ویو انساید د سنټر اف ریلیټیو لیاوټ کلیر دی او دې لپاره موږ تاسو ترو فالس استعمالوو. بل ملګرو موږ سره چې دا څلور اټریبیوټس دي دا څه لپاره استعمالیږي دا استعمالیږي دې لپاره چې یا څلور سایډونه دپاره دي. دا سپوز سنټر نه غواړم چې سنټر اټریبیوټ استعمال کړم نو زه غواړم چې دا کوم ویټ چې دی یا دا کوم آبجیکټ چې دی دا د خپل د پیرنټ په سایډونو باندې چې شي الاینمنټ شي یعنی الاین شي صحیح دی. نو اول ما سره څه شی دی اول د ما سره الاین ګوره الاین پیرنټ رایټ که زه ما وخت ما ترو کړه نو دا به رایټ سایډ ته لاړ شي. اوس د دې پیرنټ چې څوک وي هلته به دا د هغې ځای باندې به دا یا د هغې رایټ باندې به دا ځان اډجسټ کوي. کلیر دی او که زه دې سره یو بل استعمال کړم او ورته وایم چې الاین پیرنټ باټم نو دا ګوره دا باټم ته راشي ترو دا تاسو ګورئ ملګرو دلته کې راغی. کلیر دی خو که زه څه وکړم ورته وایم چې نه ماته څه شی پکار دی رایټ نه دی پکار باټم نه دی پکار نو ټاپ دلته راغی. که زه دا کنټرول ایکس کوم او یلو کې اچوم نو ملګرو دا به دې ځای کې راځي ځکه دا دا اوس د دې بټن پیرنټ چې دی یلو لیاوټ دی او د یلو پیرنټ چې دی هغه دا ګرین لیاوټ دی. کلیر دی ملګرو نو همدغسې بل ما سره څه شی دی که زه راشم ورته وایم چې نه ماته نه دی پکار دا ماته څه پکار دی دای ځای کې پکار دی نو دا به ډایرکټ به راشي ورته ووایي چې باټم الاین باټم دا ترو کړه د ګوره لاندې راغی. اوس که دې خوا دې سایډ ته د پکار دی دې ځای کې نو بیا رایټ ورسره یو ځای کړه ټاپ او داسې نو دا ما سره ټاپ لیفټ دی دا ما سره ټاپ رایټ دی دا ما سره باټم رایټ دی او دا ما سره باټم لیفټ دی. تاسو کولی شئ